د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت دا چې دی به جوامع الکلمې خبره به وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث ته زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دینه دا مسله راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېر لکه د یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورور کوټینې راکوټې هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا پټې جملې وې یا ابا عمر ای د عمر پلاره عربی کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی جبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خدا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی دي ما فعل النغیر بلبل دې څه کړ اوس دا پټې ټکې تاسو به اورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شو دویم دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان په پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ووایم یا ابا عمر دې کې ری راله اخره کې یې ورې ما فعل النغیر اخر کې یې ورې یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزیداره خشتی داسې الفاظ دا د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کوي نه به ښکار ساتي درته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شي هم که نشم ساتلی او ساتلی شي د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه ویل چې هلکه دا مارغان ولې ساتې نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلی داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ورته نه خوراک وله ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلی کمترې خو څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ نبی علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار له ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو هو که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډزې مې پرې کوي په جالونه هم ښه دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته رمانځه وخت دی ذکر فکر د الله یاد مونځ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پرې ښکار ظلم نه کوي زیاتې پرې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث نه دا معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دې لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زمونږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمري او زه درته اوس نه د عمر پلار وایم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دی ښودی شي
بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاوند ده او مقصې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالی کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبانو یو درې خبرې نور هم دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا زمانونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږ مقصد به پکې ډېر زیات